شاعر د اصفهان د کلابندۍ په دوران کې چې پښتانه د شاه محمود په مشرۍ کې له ایران سره په جنګ و، زه له پل عباس سره نږدې ولاړ د جنګ ننداره مې کوله. یو پښتون مې ولید چې ښی لاس یې پرې سوی و او پر شا باندې را روان و. د صفونو شاته چې کوم څارونکي ولاړ و، د و خیال سو چې له جنګه تښتي، ځکه د ده وژلو ته تیار سول. د خپل پرې سوی لاس ورته رامخې کړ، خو هغوی یې عذر بیا هم ونه مانه او ورته ویې ویل چې یو لاس کې دې پرې سوی دی نو دا بل خو دې روغ دی، په هغه جنګ وکړه. که هغه پرېسي نو بیا خوله لري، په خوله جنګ وکړه او د دشمن پر مخ لاړې ورتوف کړه چې خدای جل جلاله یې عوضونه درکړي. دا ډول یې هغه بیرته جنګ ته واستوه. کروسنسکي، تاریخ سیاح مسیحي. پر میدان باندې د برخو ویش روان و، یو په بل پسې راتلل ورته وګړي. په خپل وار باندې به هر یو ور پر مخ سو، ورښکاره به یې ویشونکې ته کړه توره او هغه به خپله برخه په لاس ورکړه. ده به واخیسته او وبه ووت له مخه، ژر تر ژره به یې ځای بل ته ور پرېښود. په دا حال کې د ویشتونکي مخ ته راغی یو سړی او خپله برخه یې طلب کړه. ده ویل ورته چې توره دې د چرته؟ هغه ژبه ورښکاره کړله چې دا ده، ماته کړې ما په دې د دشمن ملا ده. د ویشتونکي چې تر غوږ سوه دا خبره، پام یې ټول د دا سړي خواته ور واوښت. ورته ویې کتل پورته او هم کښته، ښی لستوڼی یې خالي ورته ښکاره سو. حیرت یووړ چې دا لاس یې ولې نسته، خو بیا پوه سو چې همدا هغه سړی دی چې د جنګ په وخت په مخ کې روان و. چلوله یې تیره روښانه توره، مور د ډیرو دشمنانو یې کړه بوره. پای پر ده هم برابر د چا ګزار سو. دې ګزار یې ښی لاس داسې ور قلم کړ چې له تورې سره یو ځای لاندې ولوېد. دې کریاب سو، نور یې جنګ کولی نه سو. په دې لټه سو چې ځان وباسي شاته. چې راووت نو د خپل لشکر په پای کې خپل هغو جنګیالو ته مخامخ سو چې ودلته یوه چار ورسپارل سوې. هغه دا چې کوم وګړي چې له جنګه پر شا راسي لټوي د تیښتې لاره، دوی د سر د هغه وهي په توره. اوس چې دی په نظر ورغی نو واړه لکه وږي زمري هسې پرې ورمات سول. دا یې غوښت چې کګرۍ د ده قلم کړي. د بې لاسه وږه کړه ورته رامخته او ویل یې چې ما لاس دې قربان کړی، نور که جنګ کوم په څه به یې کومه. دوی ویل ورته چې کیڼ لاس خو دې روغ دی، په دا کیڼ لاس پر دشمن کوه وارونه، چې کوم وخت دغه هم بیل سه له بدنه، نو بیا خوله لرې، له خولې څخه کار واخله. ورته که د دشمنانو پر مخ لاړي چې د خلاص سي د خدای په مخ کې غاړي. د سرتیرو د وینا په اورېدلو دې سړي ته خپله خوله سوله وریاده. ژر یې وویل له ځانه سره داسې چې په خوله کې خو یوازې لاړې نه وي چې سړی به یې توکي پر دشمنانو. له دې لاړو سره ژبه هم پرته ده، دغه ژبه په رښتیا هم د کار شی ده. بیا په تیره چې سړی یو ښه شاعر وي او خدای دروند او خوږ آواز هم یې ورکړي، بس بیا ژر دغه شاعر هغه بل اور ته څه ورسم چې د میدان په یوه ګوټ کې پکې اوسپنې څه خلکو تودولې. ده د خپلې وژې زخم کړ ور مخ ته، هغو کښېښوه سره اوسپنه ور باندې، لوګی پورته سو، غوښه یې د زخم سو پخه داسې چې وینه یې سوه بنده. که هر څو په دې د ده خوږ او دردونه بیخي زیات سول او دی ډیر زیات په عذاب سو، خو بیا هم بیرته په جنګ باندې ورګډ سو. او دا ځل یې کار له تورې سره نه و، ګزارونه یې کول په خپله ژبه چې کتل به دې نو دلته به ولاړ و. تا به سترګې لا هم نه وې رپولي، د به هلته بیا خپل ځان ورسولی. اوس به و د خپل لښکر په یوه څنډه، اوس دستي به یې و بلې ته راغلی. په دې شان به له یوه ځایه بل ځای ته د برېښنا په ګام هغه رساوه ځان خپل، او په مست غوندې آواز به یې ویله د میډانې او د ننګ داسې سندره چې د خپل لښکر سرتیر یې ټول مست کړل. نوی توان یې په لاسونو کې پیدا سو. خپلو تورو ته یې دا رنګه زور ورکړ چې دربی او خرپها یې په خپل کور کې د دشمن خوندو او مندو اورېدای سو. دغه هسې ګزارونو ته ټینګ نه سول. دشمنانو وکړه تیښته او یا مړه سول. د دشمن تر دغه هسې تیښته وروسته طبیبان د دوی تر ډیرو شپو لګیا وو، د ټپیانو په دارو او په درملو. له دا وروسته را طلب سول ټول سرتیري هغه ځای ته چې وویش پکې د برخو. دغه ویش د هغه مال و چې په جنګ کې د ولجې په رنګو دوی ترلاسه کړی او د تورو په سر باندې په دې ځای کې د وخت ټول په جنګیالیو کې ویشل وو. بیا چې کله دغه کار د ویش روان سو، یو په بل پسې راتلل ورته سرتیري، پر خپل وار باندې به هر یو ور په مخ سو. ورښکاره به یې ویشتونکي ته کړه توره او هغه به خپله برخه په لاس ورکړه. پای شاعر ته هم وار ورغی او دی هم څو ور وړاندې خو پر ځای باندې د تورې ویش کوونکي ته ور وړاندې کړه د ژبه او ویل چې همدا د زما توره
ما په دې د روغ دشمن مور کړه وربوره.